3 جوړ په خیر سهار مو نیکمرغ د چای څښلو وخت دی خورا مهم خبرونه دي د افغانستان په تړاو باندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دي ستر شیکاګو په افغانستان کې امنیت ښه دی که څه هم داسې د په هر انداز ویلي دي ولی د امنیت خبره تر ډیره بریده پورې کوي د خو د گاوند څخه ډیر بد خبرونه دي زموږ په گاوند کې پاکستان چې همیشه په افغانستان کې ناامنۍ ته لمن وهلې ده د کورنۍ جګړې ښکار شوی دی اوس دی پخوا خو به توپې ټانګې وسلې کارولې په خپل هیواد کې دننه یا د دوی تر قبضه یا د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې لکه پښتونخوا وطن لکه بلوچستان اوس بمبارۍ کوي پاکستانی پوځ تازه کوټې ته څیرمه و ډیر نږدې د مستونګ په دشت سیمه کې هلته یې بمبارۍ کړې دي پر خپلو خلکو باندې بمبارۍ کړي دوی وایي دلته ترهګر دي جګړه ده نو پاکستان په کورنۍ جګړه کې اوس مکمل ښکیل دی له دې ور اخوا ته په همدغه سیمه کې بلوچ ازادي غوښتونکي وایي چې پاکستاني پوځ ته یې پراخ تلفات اړولي دي او موږ به خواخوږي ورسره کوو ګاونډی دی او له دې ور اخوا ته د مړو او ټپیانو د کیک تلفات ځکه نه راوځي چې دوی انټرنیټ ور باندې بند کړی دی البته بلوچستانو د بریدونو لپاره نورې لارې چارې په کار اچولې دي او د بریدونو سلسله یې خورا پراخه کړې ده د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې جګړې زور اخیسته دی خو اوس جګړه کوټې ته ډېره نږدې همیشه روانه وي پر کوټه باندې د حلقه ډېره راتنګه شوې ده له دې ور اخوا ته په قبایلی سیمو کې په وزیرستانونو کې جګړو زور اخیستی دی هلته پراخ تلفات اوښتي دي په یوه برید کې چې تازه د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په بدر کې سوی دی د وسلوالو طالبانو لخوا څخه د ټي ټي پي لخوا څخه ټي ټي پي وایي چې 40 پاکستاني پوځیانو ته تلفات اړولي دي یعنی هلاکتونه او ټپیان ډیر زیات دي خو پاکستاني پوځ دا شمیر ډیر لږ شي پاکستاني پوځ وایي چې تر دمګړه پورې په هغه برید کې چې ټي ټي پي پر دوی باندې وکړ په دې کې یوازې 12 پاکستاني پوځیان هلاک شوي دي 12 پاکستانی پوځیان هلاک شوي دي دوی وایي چې 2 ټپیان دي خو ټي ټي پي دا شمیر زیات شي یوازې دا نه ده په بېلابېلو سیمو کې د نومونو دا لیست یې ډیر اوږد دی چې واړه بریدونه روان دي بمي چاودنې ټارګټ بریدونه پر پولیسو پر تاڼو باندې بریدونه پر اف سی باندې بریدونه پر پوځ باندې بریدونه دا سلسلې اوس بیا زور اخیستی دی او دا زور له هغه وروسته اخیستل شوی دی چې پاکستاني پوځ په ډېره بې شرمانه ډول باندې پر افغانستان باندې برید وکړ تیارې راوالوزولې او افغانستان یې په نښه کړ هغه وخت هم زما تېره ویډیو کې تاسو کتلی شئ ویلي مې وو چې د دې غچ به د اخیستل کېږي دا چې څوک یې اخلي څنګه یې اخلي په دې باندې موږ په یوه ویډیو کتل ور زه به یوه خبره درته وکړم زه څه درته ووایم نو پر دې باندې موږ نه پوهېږو چې څه پر ووایو چې څوک یې اخلي څنګه یې اخلي خو غچ د افغان دا نه پاتېږي غچ د پښتانه دا نه پاتېږي چې څوک وس لري زموږ خو همدا وس دی خواخوږي ورسره ښیو او ستاسو څه مو دا تمه ده که نور څه نشئ کولی دا ویډیو در سره شریک کړئ خواخوږي ورسره وښیاست خلک په خبر کوي د ګاونډي په حالاتو باندې کور یې اور اخیستی ده او بلې خوا ته هلته اسرائیل هم پر لکۍ باندې پښه ورکېښوله په ملګرو ملتونو کې په زغرده وویل چې پاکستان دوه مخې پالیسي چلی او د اسرائیلو خبره د اسرائیلو خبره ده دا د عامه خبره نه ده نو مطلب دا چې دوی به نور کښکښل کېږي او که عمر ډیر لنډ نه و زموږ وروستی په ژوند کې به انشاءالله یوه ورځ داسې راځي چې د افغانستان دشمنان به تار او نار وي د یوه داسې پیاوړي افغانستان په هیله چې ټرمپ څه چې د نړۍ ټوله مشران دا ووایي چې په افغانستان کې امن دی لوږه شته دې کې هېڅ شک نشته مشکلات شته دې کې هېڅ شک نشته اداري ستونزې ډېرې زیاتې دي دې کې هېڅ شک نشته د نجونو مکاتب باندې دې کې هېڅ شک نشته ښځو ته د کار زمینه نشته دې کې هېڅ شک نشته پر نوي بندیزونه پر ویډیوګانو پر دیو پر هغه ولګول دې کې هېڅ شک نشته دا ټوله شیان شته خو که امن موجود و یوه ورځ به د دې ټولو شیانو د پرانیستلو شاهدان یو موږ تاسو بیخي بېغمه اوسئ جګړه هغې خواته تللې ده دوی پوه سه جنګ یې پوه سه موږ به په خپل وطن کې سوله لمانځو او دې ته به ناست چې خلک وایي په افغانستان کې کراري ده ژوند د یو پیاوړي پر خپلو پښو ولاړ افغانستان په هیله خدای مو شاد آباد او بریالي لره